افغانانو ته د آبادۍ تازه غټ او مهم خبر راورسید. په افغانستان کې د یوې بلې غټې او مهمې پروژې چارې پیلیږي. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. افغانستان کې د کاسا ضرب برېښنا پروژې چارې بیا پیلیږي. نړیوال بانک وایي د افغانانو د ملاتړ په موخه به د خپلې نوې تګلارې له مخې په افغانستان کې د برېښنا د لیږد یا کاسا ضرب پروژې چارې بیا پیل کړي. نړیوال بانک په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې دغه بانک اجرایوي مدیرانو پرون د افغانانو د ملاتړ په موخه یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د کاسا ضرب پروژې چارې د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیلیږي، څو پر یوې سرګردانه شتمنۍ د دې پروژې د بدلیدو مخه ونیول شي.